افغانستان خپل نه جوړي همدا موږ تاسو به جوړو دا ځوانان به جوړي دا نوې نسل به جوړي نو چې هر څوک په هر مسلک په هر لار کې ښه فکر ولري سالم فکر ولري نو بیا به دا وطن په هر میدان کې راپورته کیږي موږ تاسو نه ډیر خوشاله یو چې تر اوسه پورې الحمدلله هیڅ نوعه د بد اخلاقی رپورټ نه دراغلی دی او بنزاکتی خبرې نه دراغلی دی او کمزوري خبرې نه دراغلی کې ګټلې ده کې بایللې ده خو په همت له لاس نه دور کړی نو دغه موږ له تاسو نه غواړو پر روان وخت کې له پاکستان سره لوبه ده الله تعالی نه کامیابی درته غواړو امید لرو چې خلو به وسی او د لوبي خمو مدیریت وسی جناب شهید صاحب ته الله توفیق ورکړي او د بورډ مشر ته الله توفیق ورکړي ټولو ته چې په ښه طریقه سره هغه لوبي تنظیم کی او ښه تعینات وسی الله دې توفیق درکړي لږه نو ورسته سریلانکا کې د اگست په اخیره کې کومې لوبي دی په یو کې الله تعالی نه کامیابی درته غواړو او بیا چې جام جهانی را روان ده یا ایشیا کپ را روان ده په دې ټولو کې تاسو ته کامیابی غواړو موږ هم شاته ولاړو موږ هم حوصله افزایی کوو او موږ هم سیل کوو موږ خوندر باندې اخلو بیا چې تاسو غوندي ځوانان د کرکټ په دوران کې المز نه قضا کوي او هم د وطن غم ور سره هم د افغاني غرور له ځان سره ساتلی نو دغه ځوانان د خدای ډیر کی دا د الله تعالی ډیر کی خدای تعالی دې وکړي تاسو خپل وظایف او نور هم خجمن پاتې سي زه پوهیږم تاسو په اسانۍ او په سادګۍ د مقام ته نه رسیدلی تاسو تکلیفونه کړی دي تاسو مهنتونه کړی دي تاسو تکلیف خلای ده دغه تکلیف به جاری ساتي د د هر ورځ لوبه ترغه مخته ورځو کې لتانه کار غواړي لتانه تمرین غواړي لتانه مهارتونه غواړي نو الله دې وکړي چې تاسو مهارتونه نور هم پیاوړي سي او موږ به ان شاء الله د افغانستان اسلامي امارت حکومت ټول به خدای کول د تاسو قدرونه کوي د تاسو ستاینه وکړي الله تعالی کامیاب لره الله تعالی هر وخت په خوشحالي وطن ته راستنه